سلامونه درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په یوې نوې ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د ژر انزال کېدلو د مخنیوي یوه اسانه لار تاسو ته وښیم. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همداوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګونګړي نښان هم ووهئ چې زموږ معلومات تاسو ته په اسانۍ ورسیږي. ستاسو د ډېرو نارینه‌وو یوه لویه اندېښنه د خپل جنسي قوت په اړه وي. ډېر فکر کوي چې ژر انزل کېږي، خو علمي څېړنې وایي که څوک تر 2 دقیقو په لږ وخت کې انزال یا په عامه اصطلاح خلاص شو ستونزه لري. کني دغسې نه ده. له دې سره چې حقیقت همداسې دی، ډېر نارینه غواړي چې مقابل لوري ته ځان قوي وښيي او ژر خلاص نه شي. په امریکا کې شوې څېړنې وایي چې د دې لپاره چې نارینه له دې ستونزه خلاص شي تر ټولو اسانه او بې ضرره لارې دا ده: کیګلز یا تمرین. ډېره طبیعي ده چې د انزال کنټرولونکو ماهیچو یعنې عضلو د قوي کېدو لپاره تمرین د دې باعث شي چې ژر انزالېدل کنټرول کړي. په دغه طریقه کې چې د ورځې څو ځلې وروسته ډېر هم سرته ورسیږي، نارینه کولی شي هغه ماهیچې یعنې عضلې چې دقیقاً د تشو متیازو کولو په لاس لري تمرین ورکړي، او همداراز هغه ماهیچې یعنې عضلې چې د سپرم مسیر او د باندې تګ په غاړه لري، هره ورځ د دغو ماهیچو ساتل او تمرین کول د دې باعث کېږي چې تر څو انزال کنټرول شي. د تشو متیازو کولو پر مهال څو ځلې متیازې باندې او بیرته دوام ورکړئ. دا کار باید په لاس سره ونه شي، بلکې د اعصابو له لارې متیازې باندې او بیرته دوام ورکړل شي. دوی وایي که څو ځلې متیازې د 4 یا 5 ثانیو لپاره ودرول شي، نو د مثانې او همدارنګه د ادرارو د کنټرول عضلې غښتلې کېږي. د دغو عضلو پیاوړتیا د ژر انزال کېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. دوی وایي چې نارینه دې د ورځې څو ځلې دا تمرین وکړي او له یوې مودې وروسته د نتیجه وګوري. درنو دوستانو، که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همداوس یې سبسکرایب کړئ.